بسم الله الرحمن الرحیم. بیا مدثر یم د کمپیوټر زده کړې لپاره ستاسو په خدمت کې یم. تېره ویډیو کې موږ د کمپیوټر د مایکروسافت ورډ پروګرام په انسرټ منیو کې پر کور پیج، بلانک پیج او پیج بریک باندې کار کړی و. راځو نن موږ او تاسو په انسرټ منیو کې ټیبل پیژنو چې ټیبل څه ته ویل کیږي او همدارنګه د ټیبلز ځینې هغه شیان چې په دې کې موجود دي هغه ټول راځو په ترتیب سره یې پیژنو او زده کوو یې او همدارنګه د هغوی هغه استعمال ځایونه وایو. لومړی راځو ټیبل ته. ټیبل عموما د یو لیست جوړولو لپاره یا هم د معلوماتو په منظم ډول سره لیکلو لپاره موږ استعمالوو، چې ټیبل کې یو موږ کولی سو چې په خپل خوښه سره د راګانو او همدارنګه د راز او د کالمز په خپل خوښه سره انتخاب کو او خپل د ورډ ډاکومنټ ته ټیبل را انسرټ کو. زه راځم یو وارې یو ټیبل انسرټ کوم او د هغه څخه وروسته تاسو ته پر دې باندې یو شی درته ښیم. په دې ځای کې دغه په د ټیبل کې دغه هوریزنټل لاینز چې تاسو وینئ دې ته را ویل کیږي. دغه کوم لاینز چې تاسو وینئ دې ته چې ویل کیږي را ویل کیږي. او همدارنګه دغه ورټیکل سیلز چې تاسو وینئ دې ته بیا کالمز ویل کیږي. یعنی موږ په دغه ټیبل کې دې ته په خپله چې ویل کیږي دې ته په دغه ټیبل کې کالمز ویل کیږي او همدارنګه دې برخې ته دا برخې ته چې ویل کیږي را ورته ویل کیږي په ټیبل کې. دا د ټیبل هغه دوه شیان سوله، دوه مهم دا د ټیبل هغه two main یا هم دوه مهم سوه چې باید موږ زده کړي وای. همدارنګه انسرټ ټیبل، د انسرټ ټیبل په واسطه سره کولی سو چې موږ خپل په خوښه سره د راګانو او د کلمونو شمیر ورکو او بیا په هماغه اندازه سره راګانې او کلمونه دلته انسرټ کو. مثلا پر انسرټ ټیبل باندې کلیک کوم، دی ماته وایي اول د ټیبل سایز ورکم، اندازه یې ورکه چې ته څو کالمه غواړې. زه ورته وایم چې مثلا 10 کالمه غواړم، وایي 10 کالمه په 100 راګانو کې غواړې، 100 راګانې دي پکښې کې. زه ورته وایم چې مثلا 3 کالمه غواړم او 10 راګانې دي پکښې کې، 10 راز دي پکښې کې. صحیح دي؟ اوټپټ بیهیویر د دغه هر کالم د هر سیل اندازه څومره وي کانټینټس باندې فټ سي، معنی چې ته لیکنه پکښې کوې پر لیکنه باندې خپله فټ راسي. د دغه ورډ دغه کوم وینډو چې ده دا پیج چې دی دغه ته په کتو سره فټ سي. او که فکسډ کالم ویت یا هم په ثابت اندازه سره دی هغه خپل چې شو لري د کالمونو اندازه ولري. موږ کولی سو چې دغه اندازه ورته زیاته او یا هم څه کړو کمه کړو. زه درته وایم چې auto automatically دغه اندازه ورته ورکه. remember dimensions for new tables. که چیرې دغه چک مارک موږ ورکړو دغه اندازې چې کومې موږ دلته ورکړي دي دا د بل وارې دپاره هم دوی ساتي تر څو موږ بیا څه پوه کړو بل وارې هم داسې ټیبل جوړ کړو. زه ورته وایم چې yes remember یې که دا اوکې. تاسو وګورئ په 3 کالمه کې 10 راګانو والا ټیبل ماته سپوز دلته انسرټ یا هم جوړ سو. یعنی د انسرټ ټیبل په واسطه سره کولی سو چې په خپله خوښه سره موږ څه شي وکړو ټیبل انسرټ کړو. همدارنګه اکسل سپریډ شیټ، د اکسل سپریډ شیټ په واسطه سره کولی سو چې د ورډ دغه ډاکومنټ ته د اکسل بوک راوړو، د اکسل هغه سپریډ شیټ راوړو او دلته د هغه څخه استفاده وکړو. مثلا په دا ځای کې مثلا موږ زیاتې محاسبې کوو، په محاسبو لپاره موږ اکسل ته ضرورت لرو. د دې لپاره چې موږ هغه محاسبې په جلا ډول سره وکړو راځو دلته خپل ځان ته د اکسل یو سپریډ شیټ راوړو چې په هغه کې موږ کولی سو چې دلته په خپله په خپل ډاکومنټ کې د دې څخه استفاده وکړو. مثلا زه کولی سم چې دلته ځینې فارمولې مثلا اپلای کوم چې مثلا دا څه پوه کړه، مثلا د سم فارموله ده چې مثلا ماته ځینې عددونه څه پوه کړه راته جمع یې که یا هم د دې هغه مجموعه راته راوباسه. همداسې ځینې فارمولې زه دلته اپلای کوم او بیا دغه سپریډ شیټ خپل ځان ته دلته ایږدم. هر وخت چې زما په کار سو پر دې باندې کلیک کوم بیا ماته خپله اټومیټیکلي اکسل را خلاصېږي او کولی سم چې د اکسل څخه بیا دلته استفاده په لنډ ډول سره وکړم. همدارنګه د کویک ټیبل سټایلز، دلته ځینې ټیبل سټایلز ماته جوړ سوي دي، تیار جوړ سوي راته پراته دي د مایکروسافت ورډ له خوا څخه ماته جوړ پراته دي. که چیرې مثلا زه مثلا غواړم چې یو ټیبل جوړولو ته یا مثلا وخت موجود نه وي یا زما کویک په کار وي، ډېر ژر مې په کار وي، نو زه کولی سم چې د کویک ټیبل څخه هر ټیبل چې زما خوښ وي هغه باندې کلیک وکړم او خپل ځان ته یې راولم، د هغه ته خپل ډیټا انسرټ کړم. مثلا دا ټیبل دلته راوړم، تاسو ګورئ په دې ټیبل کې هغه د
کالج انرولمنت دی کالج انرولمنت لیست دی موږ کولی شو چې په خپل خوښه سره ځان ته ایډیټ کو او هر کم چیز موږ خوښ په هغه اندازه سره په دې کې چې راولو تغیرات راولو یعنی په کویک ټیبلز کې ځینې داسې ځینې ټیبلان موږ ته موجود دي چې هغه ټیبلانو په واسطه سره موږ کولی شو چې خپل ځان ته کویک ټیبلز راولو او بیا فقط هغه خپل ډیټا ورته انسرټ کو ځینې جوړ شوي ټیبلز یا هم هغه ټیبلان موجود دي دا و د ټیبلز د انسرټ ټیبل ډرا ټیبل او همدارنګه اکسل سپریډشیټ وظیفه یو شی چې دلته پاتې سو ډرا ټیبل عموما د سیل په دننه کې هم دا استعمالیږي چې مثلا موږ د یو سیل چې دی مثلا په دې کې ډایګونل لاین رسمو نو هم دغه ډرا ټیبل څخه استفاده کولای سو او یا کچيري مثلا د مثال په توګه سره خپل په خوښه سره غواړو چې یو خانه جوړ کړو یا مثلا یو سیل جوړ کو یا په خپل خوښه سره یو ټیبل رسم کو نو موږ کولی د ډرا ټیبل څخه څه وکړو استفاده وکړو چې عموما دا په یو سیل کې د ډایګونل لاین د جوړولو لپاره د څخه زیاته استفاده کیږي او کچيري مثلا موږ غواړو چې یو سیل په دوه برخو باندې وویشو مثلا دغه سیل دی زه غواړم چې دا په دوه برخو باندې وویشم نو هم کولی شم چې د ډرا لاین څخه څه وکړم استفاده وکړم تر څو ماته د سیل څه وکړي راته په دوه برخو باندې وویشي دا د ډرا لاین او همدارنګه د دې ترڅنګ د انسرټ ټیبل د اکسل سپریډشیټ او کویک ټیبلز وظیفه او د انسرټ ټیبل په واسطه کولی شو چې په ثابتو اندازو سره په خپل خوښه سره ټیبل انسرټ کو او د ډرا ټیبل په واسطه کولی شو چې ټیبل رسم کو د اکسل سپریډشیټ په واسطه کولی شو چې د اکسل یو شیټ راوړو ورک شیټ یې راوړو هغه و مایکروسافټ ورډ ته انسرټ کو او دلته خپل کار پکې کویک ټیبلز کې ځینې جوړ شوي ټیبلان لرو چې کولی شو د هغه څخه استفاده وکړو جوړ شوي ټیبلان دي موږ کولی شو چې د دې څخه استفاده وکړو دا د ټیبلز وظیفه او په ټیبل کې دوه مهم شیان چې راز او کالمز و چې راز د دې دغه هورزنټل لاین ته ویل کیږي او کالمز د دې ورټیکل لاینز ته ویل کیږي د ټیبل په خلاصېدلو سره زموږ او ستاسو د دې ویډیو درس هم پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښه چارې